السلام علیکم درنو لیدونکو مینوالو، زه یم ستاسو ورور صدام حسین او تاسو اسکیو ټیک چینل ګورئ. ګرانو ملګرو، په دغه ویډیو کې زه تاسو ته درخوایم چې پښتو نستعليق څرنګه لیکلی شو، هغه هم په موبایل کې. دوستانو تاسو ګورئ چې نستعليق اصل کې دا فارسی فونټ دی، پښتو لپاره اویلیبل نه وي، خو تاسو ته زه یو چل درخوایم چې هغې په واسطه تاسو کولی شئ خپل موبایل کې پښتو نستعليق ولیکئ. فیسبوک پوسټ لپاره، ټویټر لپاره، هر پوسټ لپاره کولی سوشل میډیا کې خپور کړئ. دوستانو که چیرته تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ، نوی یاستئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره زنګ نشان ووهئ چې آینده کې نیکسټ ویډیو تاسو ته چې موږ هر رقم ویډیو جګو دوستانو، چې ښایسته ښایسته ویډیوګان تاسو ته اپلوډ کوو، چې تاسو ته نوټیفیکیشن میلاویږي. راځئ ویډیو شروع کوو. د دې لپاره دوستانو چې موږ نستعليق خط ولیکو پښتو کې، دغه نستعليق فونټ دوستانو اصل کې چې دا فارسی فونټ دی، دا پښتو کې نوی اویلیبل، خو خوشبختانه چې ما ډېر کوشش وکړ، زما ډېر خوښېده دغه فونټ، ما کوشش وکړ دا مې پیدا کړ، کوم ځای نه دا فونټ مې پیدا کړ پښتو لپاره هم. دا اصل کې دا نستعليق فونټ چې دی فارسی دی، او ځینې اپلیکیشنونو کې مثال وي، یعنې سیټ از ډیفالټ مخکې چا چې جوړ کړی وي هغه کې مثال فوټوجي، مثال یو فوټوجي دی، دې کې دوستانو شته نستعليق فونټ شته، خو پښتو ته کار نه کوي، فارسی ته کار کوي، پښتو ته نه کوي. کله چې موږ بیا پښتو یو خط لیکو، توری لیکو، نو هلته څه کوي، نو کار نه ورکوي، نیمګړی راځي. اوس تاسو زه مثال درکوم چې مثال دلته یو زه خط لیکم، دا صرف پښتو لیکم که نه، پښتو مې ولیکه، او دا دوستانو تایید پښتو مې چې ولیکه دوستانو، تاسو وګورئ دلته فونټ ته به راشئ، فونټ چې دی ګوره فارسی دی، فارسی مثال زه نستعليق سرچ کوم، اسانه پیدا دغه دوستانو ګورئ متن نستعليق، ګورئ دوستانو په دې شکل راځي، فکر هم دی او په دې نیمګړی راځي. بیا فارسی کولی شئ ولیکئ. اوس همدا که زه پښتو ولیکم نو بیا به څه کوي، کار به کوي. اوس همدا زه پښتو دغه کوم، فارسی ته یې اړوم که نه، مثال که هغه توري چې چیش کې نشته، فارسی کې نشته، نو کار نه کوي. اوس زه همدغه فارسی کې لیکم، کار به کوي. تاسو وګورئ خپله پښتو، ګورئ دوستانو مثال موږ کولی شو چې په دې کې فارسی ولیکو او پښتو نشو لیکلی، په دې سیستم سره بیا مشکل سره مخ کېږي. دوستانو زه یو ټریک درخوایم چې تاسو کولی شئ هم بیا په دې کې هم کولی شئ پښتو فونټ ولیکئ، پښتو نستعليق ولیکئ، او هم پکسل لیب چې ډېر په زړه پورې اپلیکیشن دی دوستانو، چې دغه دی زه هم استفاده کوم. هر رقم ډیزاین د یوټیوب دپاره کوم ټمنیل جوړوئ، همداسې فیسبوک پوسټ لپاره، انسټاګرام لپاره، ټویټر لپاره، هر رقم ډیزاین په پکسل لیب کېږي. ګرانو ملګرو، د دې لپاره نو یو بل ضروري فونټ دی، هغه د دې ویډیو په ډسکرپشن کې شته، هغه فونټ باندې کلیک کول به هغه فونټ څه کوي، ډاونلوډ کوي. یعنې ما ډاونلوډ کړی، تاسو وګورئ د ډاونلوډ فولډر کې پروت دی که نه. بیا دم چې دا اول به دا ډاونلوډ کړي، دا فونټ دم چې کله ډاونلوډ کړه بیا به راشئ دا پکسل لیب ډاونلوډ کړئ. پکسل لیب هم چې ډاونلوډ کړئ، دا پکسل لیب څه کوي، اوپن به کوي. کله هم چې دا اوپن کړو دوستانو، دلته به راشئ دغلته فونټ ته، دویم چې دی فونټ دی، داسې به راشئ فونټس ته، دا دی فونټ باندې چې کلیک دلته ملګرو تاسو دا خپل ریډیمیډ خپل فونټونه دي که نه، انګلیسي او نور فونټونه دي انګلیسي، تاسو به راشئ مای فونټ ته به راشئ. کله چې دلته راغلل دلته ما ډېر فونټونه اضافه کړي دي، په دغه د اډ باندې به کلیک کړئ، اډ دغه ځای باندې به کلیک کړئ چې هغه فولډر اوس راځو. مثال زه ورته ښیم چې ډاونلوډ فولډر کې هغه فونټ ما جوړ دغه ډاونلوډ کړئ، دغه فونټ دی. ګورئ دوستانو د باندې څه کوئ، ټیک مار کوئ، ټیک مار اډ سلیکټ. اوس دوستانو کولی شئ تاسو څه ولیکئ، فونټ ور اضافه شو، دغه دی AGT پښتو نستعليق، دغه فونټ دوستانو اوس کولی شئ چې تاسو پښتو نستعليق ولیکئ. اوس تاسو طریقه درښیم، همدغه زه لیکم مثال پښتو مې ولیکئ دوستانو. اوس راځم همدغه فونټ تاسو ښیم چې کار کوي که نه کوي، ویې ګورئ غټ مې کې سایز، او راځم فونټ ته، هماغه فونټ ما فونټ ته به راشئ، اخره کې دی باندې به کلیک کړئ. تاسو وګورئ دوستانو پښتو فونټ به اوس څه کوي، نستعليق کار کوي. ډېر زبردست ټریک دی دوستانو. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که چېرته ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، خوښ شوې مې نه وي ډیس لایک یې کړئ. دوستانو زما چینل هم چې نوي سبسکرایب کړی او نوي یاستئ، زما ورته زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ. بای د الله